د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ کې د شاوخوا 12 میلیونه افغانیو په لګښت د برېښنا انرژۍ ویش پراختیايي پروژې چارې بشپړې شوې. د کابل ولایت شکردرې ولسوالۍ د برېښنا انرژۍ ویش پراختیا پروژه چې نږدې 3000 پیرودونکو ته به د لومړي ځل لپاره برېښنا انرژۍ ورسوي د 12 میلیونه افغانیو په ټولیز لګښت بشپړه شوې. د دې پروژې اساسي چارو په دوام 2290 کیلو ولټ امپیر په ټولیز ظرفیت 6 ترانسفارمرونه، لسګونه کنکریټي او اوسپنیزې پایې او سلګونه متر بکسونه نصب شوي. با تعداد 6 ترانسفارمر ما آماده بهره برداری ساختیم و به قیمت مجموعی 17 میلیون افغانی این پروژه اعمار شده. د سیمې اوسیدونکي د دې پروژې له بشپړېدو خوښي څرګندوي او وایي د برېښنا انرژي برابرېدل به د دوی ورځنۍ اړتیاوې تر ډېره پوره کړي او د ژوند په بېلابېلو برخو کې به اسانتیاوې رامنځته کړي. د هغوی په باور د برېښنا انرژي شتون نه یوازې د کورنیو د هوساینې سبب کیږي بلکې د کوچنیو اقتصادي فعالیتونو د پراختیا لپاره هم زمینه برابروي. تقریبا څو حکومتونه د تیر شو خو بالاخره اوس د موږ غږ واوریدل شو. کور ودان له امارات است له تاسو څخه وقت شهر لرنو مسترازي هغه سره یو خوشبختی یو شیګنی مسترازي. هممهاله د سیمې یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا شبکې د تجهیزاتو د ساتنې او خوندیتوب پر اهمیت ټینګار کوي. دوی وایي د برېښنا انرژي د سپما ترڅنګ د عامه تاسیساتو ساتنه د ټولو هیوادوالو ګډ مسؤلیت ده او ولس باید د شبکې د تجهیزاتو په خوندي ساتلو کې فعاله ونډه واخلي. دا خپل مال دی دوی باید په کلکه ساتنه وکړي ولې دا په اسانه نه درغلی په ډیر مشکل سره لاسته راغلی ډیر مصرف شوی دی دا په دې باندې ټول پیږي. کابل شکردرې ولسوالۍ د برېښنا انرژي ویش پروژه د افغانستان برېښنا شرکت د هغو پراختیايي پروګرامونو برخه ده چې د هیواد په بیلابیلو ولسوالیو کې د برېښنا ویش خدمتونو د پراختیا لپاره پلي کیږي څو د برېښنا انرژي تولید، لیږد او ویش چارې په متوازنه بڼه پرمخ ولاړې شي او لا زیات هیوادوال د برېښنا انرژي له خدمتونو څخه برخمن شي.